د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله له حکومت نه د څه غوښتنه کړې ده او کوم رقم طرح یې ورته وړاندې کړې. راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره که چېرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي ناول زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره کړئ د بیل نشان ووایئ تر څو زموږ ویډیوګانو ستاسو لاس ته زر تر زره در ورسیږي. د عبدالله او اشرف غني ترمنځ د اختلافاتو په دوام ټولنیزو رسنیو ته یوه طرحه راوتلې چې ویل کېږي د امریکا او نړیوالو ټولنې په غوښتنه د غني د طرحې په مقابل کې جوړه شوې وي. دغه طرحه که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول تایید شوې نه ده، خو د طرحې له رسنیزو کېدو سره هممهال د ثبات او همپالنې یو مخکښ غړي له خپل لوري د طرحې د بشپړېدو خبر ورکړی و او څرګنده کړې وه چې په دې لنډ وخت کې به غني ته وسپارل شي. په دې طرحه کې وړاندیز شوی چې د مصالحې د عالي شورا او د سولې چارو کې د دولت وزارت بشپړ واک به له ډاکټر عبدالله سره وي. غني به د مصالحې د شورا یو غړی وي او د ثبات او همپالنې ټیم مرستیالان به د مصالحې شورا مرستیالان وي. وړاندې زیاته شوې چې ډاکټر عبدالله ته به د هیواد د دویم شخص په حیث د تشریفاتو د پروتوکول ورکول کیږي. د وزیرانو، د خپلواکو ادارو، د معینانو، د سناتورانو، د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په تشکیلاتو کې به د ګمارلو 50 سلنه واک د ثبات او همپالنې ټیم ته ورکول کیږي او له دې پوسټونو څخه به د یو ټیم په رایه څوک نه لرې کیږي. عبدالله تر دې دمه ولس ته هیڅ خدمت نه ده کړی او تل یې دا کوشش کړی چې خپل مهربان جوپ له کومه ځایه ډک کړي او تل د پردیو دپاره زمینه برابره کړې چې په دې هیواد کې لاسوهنه وکړي. خو نن له تاسو نه موږ یوه دا پوښتنه کوو چې په 10 کالو کې ډاکټر عبدالله د دې هیواد لپاره څه کړي دي؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که چیرته مو ویډیو خوښه شوي نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.